بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا ذاکره بارکزی د ریاضي مضمون د لمړي ټولګي د یو عدد لیکنې سره په دریمه برخه کې ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، موږ په دوه مخکینیو زده کړو کې تاسو سره د یو عدد لیک او لوست شریکه کړه. ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې یو څه ته وایي، یو څه رقم لیکل کیږي، په څو طریقو باندې تاسو کولی شئ چې د یو عدد ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا لومړی پانه ستاسو د یادونې دپاره ده چې تاسو خپل تیره زده کړه چې کوئ یو ځل بیا تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو یو کورنۍ دنده هم لرله چې هغه د یو عدد لیکنې یوه صفحه یا یوه پاڼه وه ستاسو په کتابچو کې. زه پوهیږم چې تاسو الحمدلله ښه پوهیږئ او هغه هم ټولو خپلو کتابچو کې سره لیکلي دي. خو دلته راځئ چې یو ځل بیا تاسو ته یو تکرار وکړم چې یو عدد کم ځای نه شروع، کم ځای کې ختمیږي. خو دلته نن موږ نوي شیونه هم زده کوو چې نور څه رقم کولی شو چې د یو عدد پیژندنه وکړو. ګرانو زده کوونکو، دا هم لکه ستاسو تیرو زده کړو په شان لکه نښې ښودل شوي، نښې یوځای کوئ، د لاندې طرف نه د غشي ته وګورئ چې پاس طرف ته یې اشاره کړې. تاسو راځئ چې کوئ پاس طرف ته او دې نه هم بیرته لاندې طرف ته. ښه، دا شو د یو عدد شکل. دلته هم په عین شکل باندې تاسو څو دانې نور هم د یو عدد لرئ چې کولی شئ خپله تیره زده کړه پکې تکرار کړئ. په دې شکل چې زه پوهیږم چې دا تاسو ټول یاد کړي. ښه ګرانو، دا وه ستاسو د تیرې زده کړې تکرار. ښه ګرانو، اوس ما تاسو ته وویل چې تاسو په دې کې نوې طریقې د لیکنې هم کولی شئ چې زده کړئ. دلته ګرانو زده کوونکو، موږ بیا د یو عدد لرو په عین شکل. خو راځئ چې نن دا شکل پرېږدو. دا تاسو ښه په دې پوه شوي یاستئ چې دا څه رقم لیکل کیږي. پاس طرف ته ځئ، بیرته لاندې راځئ. ښه، او دلته هم نښې ښودل شوي دي. تاسو چې کله خپل پنسلونو سره دا نښې یو تر بله یوځای کوئ، وصلې کوئ، نو تاسو ته د یو عدد لیکنه درکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته اوس موږ یو بل شکل لرو لکه 1 2 3 درې ټکي لرو. یو عدد نه لیکل شوی او نه یې ډېرې نښې ایښې دي. که په دې رقم نښې موږ ولرو، څه رقم کولی شو چې د یو عدد ولیکو؟ ښه ګرانو، څنګه چې موږ مخکې وپوهېدلو چې یو ځل پاس طرف ته ځو، بیا بیرته دا خط لاندې کش کوو. دا نښې هم په دې ډول باندې ایښودل شوي چې ګورئ دلته یوه نښه دلته ده، یوه دلته او یوه دلته. دا بیا هم تاسو ته د یو عدد لیکنې دپاره ډېره مرسته کوي. لکه تاسو دې ټکي نه پاس طرف ته ځئ، بیرته دې ټکي نه لاندې طرف ته راځئ. دا څه شو؟ د یو عدد، چې دا د نن نوې طریقه ده چې تاسو پوه شئ چې یو عدد نور په څه طریقو، په څه نښو ایښودلو باندې پوهیږئ. البته چې کله تاسو د یو عدد په دې نښو کې ښه زده کړه وکړه، په ډېرو نښو باندې بیا کولی شئ چې اسانه 3 نښې کېدی بیا د یو عدد ولیکئ. لکه دلته دا ټکي دې دویم ټکي سره یوځای کوو پاس طرف ته، بیا بیرته لاندې راځو 1، بیا هم همداسې 2 نږدې ټکي سره یوځای کوو، بیا لاندې طرف ته راځو. ځکه تاسو اوس پوهیږئ چې یو عدد څه رقم لیکل کیږي، باید یوه نښه پاس طرف ته لاړ شي او بیرته لاندې راشو. دغسې پاس
بیرته لاندې. دا هم بیا دغسې پاس بیرته لاندې. ګورئ چې تاسو دلته ډېرې نښې نه لرئ، ډېر ټکي نشته، ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې یو عدد که اوس ډېرې نښې هم نه وي تاسو یې کولی شئ چې ولیکئ. راځئ چې لاړ شو خپلې دویمې پاڼې ته، بیا هم وګورو چې دې کې څه رقم لیکلی شو. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته بیا تاسو ګورئ چې یو په ډېرو نښو سره لیکل شوی. دلته صرف موږ د پاس خط دپاره د پاس خط کش کولو دپاره نښې لرو، خو لاندې دپاره نه. خو دا وګورئ کله چې تاسو په دې پوه شئ چې پاس ځئ او بیا بیرته خط لاندې کش کوئ، چې دا نور تاسو پوهیږئ چې په کومه طریقه کیږي. ښه دلته که چې یوازې موږ د پاس دپاره دا نښې لرو، د لاندې دپاره نه، دا څه رقم لیکل کیږي؟ د پاس نښې ټولې یو ځای کوو، پاس چې کله پوره شو بیرته لاندې راځو، موږ ته یې نښه ایښودلې ده چې اخرنی ټکی دی چې باید دې ټکي ته ورسیږو، لکه داسې پاس بیرته لاندې، داسې پاس بیا هم بیرته لاندې، پاس لاندې. آفرین، دا د پاس نښې یو ځای کړئ او لاندې کم ټکي ته باید راشئ. تاسو نشئ کولی چې نور هم پاس لاړ شئ بیا راشئ. دلته یې د زی نښه تاسو ایښې چې بیرته ستاسو د لاندې خط کم زی سره یو ځای شي. پاس نښې بیا دلته. ښه دلته بیا لکه د مخکینۍ پاڼې غوندې موږ څه لرو؟ 3 ټکي، چې دا 2 ټکي سره یو ځای کوو بیا راځو لاندې، دا 2 ټکي بیا لاندې. دا په دې ډول. ښه دا 3 نورې تاسو ته پرېږدم، تاسو 3 ټکي کې د خپلو کتابچو کې بیتې سره یو ځای کوئ چې تاسو یې څه رقم لیکلی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ منځ کې یو ټکی لرو. کله چې دې منځ کې موږ یو ټکی ولرو نو دې سره موږ د یو عدد څه رقم لیکلی شو. دلته تاسو ګورئ یو ټکی پاس، یو ټکی لاندې او یو ټکی منځ کې دی. دا په دې معنا ده چې دې ټکي نه باید موږ شروع کړو او د پاس طرف ته لاړ شو. بیرته دې ځای نه لاندې بیا هم یو جوړ شو، بیا دې ځای نه پاس بیا لاندې، دا څه شو؟ د یو عدد جوړ شو. دې ځای نه پاس لاندې. ښه تاسو دا 3-4 طریقې د یو عدد لیکنې ډېرې ښه زده کړې. اوس تاسو کولی شئ چې په خپله که نښه هم دلته ایښودل شوي نه وي، خپله کولی شئ چې د یو عدد ولیکئ. لکه منځ نه خپله پاس لاړ شئ بیرته لاندې، منځ نه پاس بیرته لاندې، منځ نه پاس بیرته لاندې، بیا هم منځ نه پاس بیرته لاندې طرف ته. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه د یو عدد لیکنې څو طریقې چې موږ تاسو سره شریکې کړې. ښه ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو به د یو عدد لیکنه کې نور هیڅ ستونزه ونه لرئ او ډېر په اسانۍ وکړی شئ چې ولیکئ. ښه ګرانو، دلته اوس موږ څه لرو؟ دلته څه لیکل شوي؟ 0. دلته څو ګوتې دي؟ یوه. دلته څو شکلونه دي؟ یو شکل. دلته څه لیکل شوي؟ 1. دلته د څه شي شکل دی؟ بیا هم د 1. دلته د څه شي شکل دی؟ د 0. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ څه باید وکړو؟ دلته موږ یو عدد لرو بیا 0 لرو. تاسو 0 ډېر ښه پیژنئ چې 0 څه ته وایي کله چې موږ هیڅ ونه لرو، هغه 0 دی که نه؟ یعنې نه شکل یې نه. اوس دلته مثلا څو قلمونه دي؟ 1 دانه دی ما سره. که هیڅ نه وي هغه 0 دی. دلته موږ څه کوو؟ راځئ چې یوه نوې طریقه د 0 او د 1 پیژندنې سره. ښه ځانونه دې سره باید چې خوږ نه کوئ، خپل لاس خوږ نه کوئ. صرف طریقه ده چې تاسو که کله غواړئ چې د 1 یا د 0 په توپیر باندې پوه شئ چې کم ته 1 وایي کم ته 0، نو
دا طریقه هم تاسو کارولی شئ. دلته موږ څه لرو؟ 0. دلته چې لیکل شوي 0. اوس دا 0 چېرته راشي؟ دلته خو موږ 1 لرو، دلته 0. دا خو 0 لیکل شوي، باید چېرته لاړ شي؟ د 0 خانې ته. د چې دی شرش. که دا تاسو نم لرئ فرق نه کوي، خو یعنې تاسو کولی شئ چې د 0 او د 1 په منځ توپیر باندې پوه شئ. دلته بیا موږ لرو دا ټول یو ځای چې کوو، قیچي کوو، بیلو، بیا غواړو چې پوه شو چې 1 کم دی، 0 کم دی، او دغه شان ټولو عددونو ته موږ کولی شو چې دا طریقه مخې ته یوسو. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ څو ګوتې لرو. په لومړۍ زده کړه کې د 1 عدد تاسو ډېر ښه پوه شوئ چې موږ ګوتې څه رقم په ګوتو باندې شمار څه رقم کولی شو. دلته څو ګوتې دي؟ 1 ګوته. دا اوس 1 ته راشي که 0 ته؟ 1 ته. آفرین. یو. دلته موږ څه لرو؟ شکل لرو چې هیڅ هم پکې نشته. هیڅ هم پکې نشته، یعنی یو خالی شکل دی. اوس دا 1 ته ویسو که 0 ته؟ 0 ته، ځکه هیڅ هم پکې نشته. دلته هم همدغه شان یو شکل لرو چې د دې منځ کې څه دی؟ 1 ټکی دی. دا څه دی؟ 1. دا باید چېرته لاړ شي؟ د 1 خانې ته. آفرین. دلته بیا موږ څه لرو؟ د 1 عدد شکل لرو. دا هم اوس تاسو پوهیږئ چې چېرته لاړ شي. زه نه ویم، دا تاسو ویئ چېرته لاړ شي؟ دلته 0 کې؟ نه. آفرین. دا هم راځي 1 ته. دا د څه شي شکل دی ګرانو؟ 0 څه رقم لیکل کېږي؟ په دې شکل. دلته 1 لرو او دا هم 0. دا باید لاړ شي د 0 خانې ته. تاسو د 1 عدد هم په حروفو پیژنده او هم په عددونو. دا د څه شي حروف دي؟ دلته وګورئ، دا 0 په دې طریقه په حروفو لیکل کېږي او 1 څه رقم لیکل کېږي؟ داسې. دا راځي د 1 عدد طرف ته. ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو د 1 عدد لیکنې دریمه برخه چې انشاءالله تاسو په 1 عدد باندې ډېر ښه پوه شوي یاستئ او کورونو کې ځان سره یې ښه ولیکئ، څو صفحې څو لاسم ښه پرې عادت شي. ګرانو زده کوونکو، دا وه د ستاسو نننۍ زده کړه. تر راتلونکې زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. ښه ورځ او خوشحاله وخت ولرئ.